مونږ به ترسو داسې ویرونه په لاشونو کوو مونږ به ترسو داسې ویرونه په لاشونو کوو زمون په خاوره باندې امن لس غم پکار دی زمون په خاوره باندې امن لس غم پکار دی د ماشومانو په لاسو نو کې قلم پکار دی. سلامونه نیکی خیلی و احترامات قدرمند استاد سرور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جینده اشنغر ټي وي ملګرو نن را سره یاسر ماشوم د سالار په یازلي په ځای کې میلمه شو او رالو ما ویل چې تاسو ته په سکرین باندې د هغوی ښکلی غږ او ښکلی ترنم دی ډېر تکړه ماشوم دی هغوی نه به یو څو شعر اورو او یاسر ماشومه ډېره زیاته مننه کوم په دونه شارټ وخت کې د وخت راکولو یو جهان مننه ستاسو هم یو جهان مننه کومه چې موږ هم په خپل ټي وي کې ځای راکړو یو جهان مننه جي خوشحاله اوسئ یاسر ماشومه دا به راته ووایئ چې ترنم تم څنګه خیال رالې د کوم وخت نه ترنم کوئ بس جي ترنم خو دونه وخت نه کېږي خو بس شوق مو څه پیدا شو د یو پروګرام نه نو بس صحیح نه پر موږ ترنم د چا چینل نه وایرل شوي یا هم په خپل ځان نه ویډیو کړی وه بس جي مو خړومبې ویډیو چې کومه وایرل شوه نو هغه په ټکر کې د یاسر خان په نوم باندې چې کوم پیج دی نه وایرل شوی بیا د هغې نه پس چې کوم دی پروګرامونو مشاعرو له لاړې د هغې نه خلکو پېژندې که نه دقه یو ویډیو نه خلکو پېژندلي وی هغې نه مو پېژندو بس بیا هغې نه مغه پس مونږ پروګرامونو له هم لاړو نو بس دا و ستاسو په شا باندې د چا لاس دی چې تاسو دغه مقام ته راورسېدئ او دغه مشاعرو پسې ګرځئ بس جي ما خو کور کې هم سپورټ کوي او مونږ سره خپل استاد هم ګرځي ادمین رهبر صاحب نو دا وجه شعر په خپل لیکلی شئ شعر مې زده دی که نه داسې د چا غزلې وایي نه فلحال خو د خلکو غزلې په ترنم کې او انشاءالله خیال هم دی ورته لیکو به خو لږ وخت باندې ځینې وخت کې مثال کې سړی د شاعرۍ سره وابستهی او شعر اوري ګوري لیکي او په خوږ اواز وي اکثر داسې الهام راځي ذهن ته چې یاره دلته اوس مثال کې ما یو بند راساز کړو یو کړۍ مې راساز کړه داسې کېږي که ده بالکل جي کېږي خو لا فلحال اوس سکول هم دی نو لینګویج سبق هم دی نو بیا ډېر پریشر زیاتېږي نو انشاءالله لومبی تعلیم آینه پس بیا به انشاءالله دا ډېره سمه ده کتونکو څه څو شعرونه ډالۍ کوي صحیح ده د پرمختګ په لاره هر چا ته قدم پکار دی د پرمختګ په لاره هر چا ته قدم پکار دی د ماشومانو په لاسو نو کې قلم پکار دی د پرمختګ په لاره هر چا ته قدم پکار دی اغیار لګیا دي ترقي کوي سپوږمۍ ته خیږي اغیار لګیا دي ترقي کوي سپوږمۍ ته خیږي پوښتنه ستا په داسې حال باندې ماتم پکار دی پوښتنه ستا په داسې حال باندې ماتم پکار دی د ماشومانو په لاسو نو کې قلم پکار دی د پرمختګ په لاره هر چا ته قدم پکار دی مونږ به ترسو داسې ویرونه په لاشونو کوو مونږ به ترسو داسې ویرونه په لاشونو کوو زمون په خاوره باندې امن لس غم پکار دی زمون په خاوره باندې امن لس غم پکار دی د ماشومانو په لاسو نو کې قلم پکار دی د پرمختګ په لاره هر چا ته قدم پکار دی
خاموشی وی او د شور پاکی آواز هم نوی چې خاموشی وی او د شور پاکی آواز هم نوی ماتا بس داسی یو خاموش غنتی چمپکار دے ماتا بس داسی یو خاموش غنتی چمپکار دے دما شمانو پلاسو نو کی کلم پکار دے دا پر مختگ پلار ہر چا تقدم پکار دے دا پر مختگ پلار ہر چا تقدم پکار دے یو جهان من واه واه ډېره زیاته مننه دغه و په ننني پروګرام کې موږ سره یاسر ماشوم چې تاسو ته ښکلی شانتې کلام واورېد او ښکلی ترنم کوي د بل پروګرام پر خپل رور کاشف لور کې اجازه چرته چې موږ خات خوشحال آباد اوسئ د لوی الله په امان